نن به موږ وینو د مالټا یو وړوکی آیلینډ چرته چې د سایم په نوم یو کس وي هغه میان نیسي. یوه ورځ د میانو د ښکار دپاره په بوټ کې کینی او د سیند په دغه چاپیرچال کې ګرځي، خو دی په یو سوري کې وردننه شي. د دغه سوري نه بهر یو لوی سمندر وي، ولې دی په دغه ژور سمندر کې روان وي چې ناڅاپه پې تیز توپان او لړې دوړې راشي او ده ته هېڅ هم په نظر نه راځي. دی یو دم حق حیرانه شي چې دا اخر څه کېږي، خو ولې ناڅاپه د ده ډغره د یو لوی سیز سره وشي او دی د دغې کښتۍ منځ ته واپس راګوزار شي. دی چې کله پاسي او د ده نظر لږ غونتی کې کار شروع کړي، د ده مخې ته یو بل شپ ولاړ وي. کله چې دی دغه بوټ ته ورنږدې شي نو په دغې نوم لیکلی اولایز. دی د دغې جواز خواله راغی او دغې جهاز کناري والي، خو ولې ده ته څوک چا هم اواز ونه کړو. نو ده وویل چې زه دغې ته بره ورخېږم او خپل بوټ یې په دغې جهاز پسې کلک وتړلو او دی جهاز ته دننه ورواختو، ولې په جهاز کې دننه هېڅ څوک هم نه او داسې معلومېده د تازه خوراک او د هر څیز داسې پروت لکه دا چې په دې ساعت چا وي. ده بیا د ریډیو په ذریعه د نورو سره کانټیکټ کولو کوشش هم وکړو. د اریانېدو خبره خو هله وه کله چې دی واپس راغی او خپل شپ یې وکتل نو د ده هغه وړوکی بوټ ورک شوی و. سایم د خپل شپ د صحیح کولو دپاره په دوربین کې هم وکاته، خو ولې د ده شپ په نظر نه راتلو. خو لږ ساعت پس چې کله موسم صفا شو نو ده د جهاز د سټارټولو کوشش وکړه چې ترسیټ ته یې بوځي، خو د بدقسمتۍ نه جهاز انجن خراب و، کار یې نه کوو. دې نه پس د جهاز لاندې حصې ته کوز شول چې د یو باتروم کولاو کو، د هغې دروازه د خپله ځانه بنده شوه لکه دلته چې څوک وي. دې نه پس ده ته یو وړوکی شان ټوکړه میلاو شو د کاغذ چې په هغې ده د خپل لوکیشن معلومولو کوشش کولو، او د هغې نه پس یې فیصله وکړه چې د جهاز انجن به زه په خپله ټیک کم. نو د لږ ساعت پس نه ده د جهاز انجن په خپله ټیک کو، دی د جهاز روان کړ چې تر سیټ ته یې بوځي. یو ځل بیا په ریډیو د مدد کولو کوشش وکړه، خو دی څه فایده ونه کړه. سایم د امتیازو کولو دپاره د بوټ سیټ ته راغلو، خو ولې ناڅاپه یو غټه ډغره ووالو. دی د جهاز په یو وړوکي وسپنه پسې ځان راټینګ کړو. دی د دغه ځای نه یو دم واپس راغی او باتروم ته ورننوته، خو ولې د باتروم دروازه بنده شوه، خو ده ته اګنور کړه چې زه هسې به بنده شوي. ولې د فارغېدو نه پس چې ده کله دروازه کولاواله نو هغه د بهر سیډه لاک شوې وه. سایم د خپل جب نه یو سیکه راواخیسته چې پرې دروازه کولاو شو، خو په هغې هم څه خوند یې ونه کړو. بیا یو سایډ ته یو کړکۍ کولاو کړه چې پکې د وینې رنګ پروت و او نور هم ډېر اوزارونه. نو ده ترې کرنچي راواخیسته چې د دې په مدد سره دغه تاله کولاو کړي، خو ولې هېڅ خوند یې ونه کړو. ده په دغه ځای کې ناڅاپه د ریډیو اواز واورېده چې بهر یې وکتل نو د دوی مخې ته یو بل غټ جهاز روان و، چې دغه جهاز د ده طرف ته را روان و او ده ډېر کوشش وکړو، خو ولې په کړکۍ کې ورته ډېر لاس هم وال چې دغه جهاز بل سایډ ته لاړ شي او ټکراو ونه خوري. خو ولې دغه جهاز بیا هم را روان و نو ده ډېر کوشش وکړه، خو د کوشش باوجود هم دی په یو دم بېهوشه شو، راوغورځېد او بیا یو رسۍ راواخیسته او هغه یې د جهاز نه بهر غوزاره کړه. نو هغه د جهاز هغه پنکې ته ونښته او جهاز څه ناسه رو شو. ولې دغه رسۍ ختمېدو سره د ده مرۍ ته ونښته، دی بیخي بېدمه کړو، د ده د خولې نه زګزګي روان شو. ولې دغه په ډېر کوشش سره د دغه رسۍ د خپلې مرۍ نه خلاصه کړه او دی بېهوشه شو. څه شېبه پس چې دی په هوش کې راغی نو ده څه اوازونه واورېدل. د ده دا خیال چې څوک انسان دی. دی بیا یو ځل سر ښکاره کړو، خو ولې هېڅ څوک یې په نظر رانغلل. په دغه ټایم رسۍ هم شلېدلې وه او بیا جهاز ته دننه اوبه راتلل شروع شو. باتروم د اوبو نه ډډه کېدو شو، خو ولې دی حیرانه دا شو چې اوبه یو دم صفا او رڼې وي، خو د ده دا خیال چې دا ما سره څوک مذاق کوي. د ځان سره وویل چې وروره که هر څوک یې زه خو سغلاله نه یم راغلی، زه خو دلته د جهاز چیک کولو ته راغلی وم. ستا زما سره څه دښمني ده، ما د دې ځای نه وباسه، زه به بیا کله هم نه راځم. خو ده ته هېڅ جواب میلاو نه شو. دی تږی او چې اوبه وڅکي، ولې د اوبو څکو سره اوبه غایبې شوې. ماښام کې بیا د اوبو څکلو کوشش وکړو، خو دغه اوبه د سمندر اوبه وې، ډېرې بېخونده وې. نو ده په یو وړوکي ګیلاس د باتروم نه اوبه بهر ته ګوزارلې چې باتروم پرې راډک نه شي. چې په دغه دوران کې یو بل مصیبت راغی او یو ناڅاپه خطرناک توپان راغی چې پکې د صرف په باتروم کې ځان په یو سیس پسې او په بل سیس پسې راټینګ کړه، خو ولې جهاز ډېر ګډوډ کېدل او ړقېدلو. چې په دغه دوران کې د ده په لاس یو بلیډ ورغی او په دغه بلیډ په مدد سره د رسۍ کټ کول شروع کړل، چې ناڅاپه پې ده خپلې ګوتې ووالې او دی بېدمه شو، راوغورځېدو. خو ده بیا هم حوصله ونه بایلله او بیا یې اخر کار هم دغه رسۍ کټ کړه. د هغې په مدد سره جهاز روش او ودرېد او ده په ارام سره ساه واخیستو.
په سهار له چې د ده سترګې وغړېدې نو اوبه د ده ته مرۍ پورې راغلې وي او ده کوشش وکړه چې د دې ځای نه پسې جوړ وځي که نه په دې ځای کې به مړ شمه د لږې شېبې انتظار کولو نه پس د یو ناشنا شانتې اواز د دروازې د کولاوېدو واورېدو. کله چې د دروازې ته زور کړه نو دروازه د خپله ځانه خلاصه شوه. کله چې دی بهر راووت نو ده سوچ وکړه چې آیا په رښتیا کې ما سره څوک دا مذاق کوي. د اخوا دیخوا ډېر څه کول وکړه خو څوک یې په نظر رانغله. بیا د جاز بره حصې ته وخته هلته کې ورته د جاز هغه ټوپان میلاو شو او یو ټکنی هم راواخیسته چې ځان له ترې وړوکی بوټ جوړ کړي. د یو ایمرجنسي بوټ ځان له جوړ کړه او هغې ته ورکوز شي چې پکې سایډ ته وځي. دی د دغه جهاز نه لرې ودرېد او د جهاز د ډوبېدو انتظار یې کوو خو د جهاز ډوبېده نه نو د ده امید ختم شو چې آیا دا جهاز نه ډوبېږي. دی واپس جهاز له راغی او د کم ځای چې سوری اوبه دننه راتلې د هغه ځای د مرمت کوشش یې شروع کړه او بیا یو جوګاړي بیټرۍ جوړه کړه چې اوبه یې د جهاز نه پرې ټولې بهر راوویستلې او بیا یې دغه ریډیو آن کړه چې چا سره پرې رابطه وکړي خو د ناڅاپه ولیدل چې د ده په خوا کې یو بل شیپ روان و نو دی دغه خپل جوګاړي بوټ ته وخوته چې په هغې پسې منډې کړي خو لیده چې شاته وکاته نو دغه جهاز بیله چلونکي په ده پسې ډېر تیز را روان و او دی د ده نه مخکې او دغه جهاز ورپسې و. د دغه جهاز د رارسېدو نه مخکې د دغه بوټ نه ټوپ کړه او د ده دغه وړوکی بوټ ټوټې ټوټې شو. دی د اوبو په منځ کې داسې یک تنها پاتې شو. خو سایم دا سوچ کولو چې د ده سره ضرور په دغه جهاز کې څه شیطاني حرکات دي. د ټولې ورځې نه انتظار د کولو نه پس شپه شوه خو دی اوس هم په دغه اوبو کې دی او ناڅاپه د ده په خوا یو څیز واخت و دی ډېر زیات ویرېدو خو دغه په اصل کې بل څه نه و دغه ډولفین و. دغه ډولفین په میلاوېدو سره سای هم د لږ ساعت دپاره خوشحاله شو چې په دغه دوران کې هغه بوټ د ده خوا له راغی او دغه ډولفین ویرېد او د ده د خوا نه وتښتېدل چې ده یو ځل بیا دغه ډولفین ته اوازونه کول او دی ډېر غوسه شو. ولې شپه ناوخته و ده له ډېره یخني شوه نو دی مجبوراً یو ځل بیا دغه جهاز ته ور وخوتو او په دغه جهاز کې یو سیټ ته ورکوز شو لاندې ښه ښکلې بسترې ته وخوتو په کمبل کې ځان پټ کړه چې وده شي خو کله چې سهار دی پاڅېده نو ده ته خپل ځان کمزوری ښکارېدلو. کله چې بهر صحیح کړو نو موسم ډېر صفا و ډېر تیز روان و دغه شیپ ولیده چې د بار تللو کوشش کوو نو دروازه بنده وه خو دی د باتروم نه عجیبه اوازونه واورېده. دی چې باتروم ته راغی نو ویې کتل چې هلته یو بله دروازه وه د بره تلو دپاره چې هغه ته کولاو کړه چې ده دغه ډکن کولاو کړه او دی په یو بل سټور ته ورننوته او دی د بره ختلو کوشش وکړه نو دغه ډکن په خپله بنده شو. دی یو ځل بیا ګیر شو په دغې منځ کې. سایم د خپل ځان د وتلو ډېر کوشش وکړو خو دی د وتلو یو لاره هم نه وه او دی په دغه ځای کې بند پاتې کړی شو. څه موده پس موږ وینو چې دغه شیپ یو وړوکي آیلینډ طرف ته روان و او سایم یو ځل بیا د چا آواز واورېد او ویرېدو او بیا یې وویل چې که ته هر څوک یې زه ستا نه معافي غواړم ما د دې ځای نه وباسه خو ولې هېڅوک هم د ده په نظر رانغلو. دی ډېر غوسه شو. د دغه تنګ ځي په بندېدو سره ده ته د ساه بندېدلو کې هم ډېر تکلیف شو. دی د بېهوش کېدو په حالات کې چې ناڅاپه دغه دروازه د ځانه کولاو شو. دی چې کله بهر راووت او ویې کتل نو دی په یو وړوکي او ناشنا آیلینډ کې ولاړ و. دی د دغه جهاز نه بره راوخوت او راکوز شو په آرام سره یې ساه واخیسته ولې چې یو عامې ځمکې ته راغی. په دغه ځای کې هم ډېرې چیغې ووهلې خو دغلته هم هېڅوک نه و ډېر خو سنسار ځای و. بیا یې د اوسپنې یو ډنډه راواغسته او د هغه انسان په لټون کې شو چا چې دی په جهاز کې دومره وخت ایثار کړی و. په دغه ځای کې د ویرانې آبادۍ نه علاوه نور هېڅ هم نه و. په دغه دوران کې د ده په غوږونو شور ولګېده نو کله چې ده وکاته نو هغه جهاز یو ځل بیا په خپله روان و او ده په دغه جهاز پسې منډې کړې چې دی به چېرته ځي خو ناڅاپه د ده د نظره دغه جهاز ورک شو. دی یو ځل بیا په مات زړه په دغې آیلینډ کې ګرځي خو ده ته دا پته هم نشته چې دا د دنیا کوم ښار دی. ډېرو ګرځېدو نه پس دی یو ځي ته ورغی چې ده وکتل چې د ده هغه بوټ ولاړ و دا هغه ځای په کوم ځای کې چې دی کښتۍ ته ختلی و. ده چې دا ولیده نو ډېر حیرانه شي چې دا خو واپس هغه ځای دی. ده چې کله اخوا دېخوا وکتل نو په هغه ځای کې ډېر زیات خلک و او داسې ښکارېدله چې لکه هډویس هم نه وي شوي. سایم یو ځل بیا خپل بوټ ته وخوت او په هغه سوري یو ځل بیا وکوتو چېرته چې یو کولاو سمندر دی خو یو ځل موږ بیا هغه جهاز په دغه سوري کې وینو چې د خپل را روان ښکار په انتظار کې و. نورو داسې قسمه ویډیوګانو دپاره زموږ چینل لازم سبسکرایب کړئ، بیل ایکن دباو کړئ.